په همدې اړه جوړو شوو مراسمو کې د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت چارواکو ویل د افغان ولس په اذهانو کې ظرفیتونه خوندي پاتې دي او د اسلامي امارت مسؤلین د ټولو کدرونو ملاتړ او لاسنیوي ته ژمن دي. مجاهد او طالب او ملا ستا په همکارۍ باندې دا نظام درته راوسته جوړ کړ. امریکایان خدای تعالی وشړل وشرمول. اوس د دې نه دې خوا څوک به طیاره جوړوي، څوک به ټانک جوړوي، څوک به توپ جوړوي، څوک به د خلکو عقیدې جوړوي، د خلکو فکرونه جوړوي. په متحده عربي اماراتو کې افغان سفیر ویل موږ کمزوري او خوار نه یو، خو تیر کې مو سم مدیریت نه دی شوی. د ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي کې به افغانان د خپل ذهانت او وړتیا له مخې نړۍ ته ورته نور له کمالاتو او هنرونو ډک نوښتونه وړاندې او په کم وخت کې به د پرمختللي هیواد لرونکي واوسو. موږ اوسې دومره کمزوري او خور نه یو لکه دا څومره چې په کورۍ کې وخت تېروو، په مدیریت مسام نه ده شوه، نو ځکه داسې خور او غریب یو. خو اوس په دې مطمئن شئ چې د افغانستان اختیار داسې خلکو ته خدای تعالی په لوس کې ورکړې ده چې هغه د موږ ټولو ستونزو ټولو ترقیو ته متوجه دي. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ فني مسؤلین او محصلین وایي دلته د امن په شتون کې د اقتصاد رغونې لپاره هڅې روانې دي او له دې ځایه د بېلابېلو مسلکونو کسان فارغېږي چې ځان سره نور کسان هم په کار ګمارلی شي. دوی دغه راز د انسټیټیوټ دوهمې ودانۍ د اړتیا په ګډون ځینې مهمې غوښتنې هم شریکې کړې. الحمدلله تعلیمات تخنیکی و مسلکی کیما اداره برنامه چې په خیس کې دوه د لندن تقریبا 14 مکاتب دي چې یو میخانیکي انسټیټیوټ دی. دا چې کوم شاګرد فارغوي دا اهل کار فارغوي، دا حکومت نه بوج نه دی، په امارت اسلامي نه بوج نه دی چې دا نه مکاتب یو ډاکټر فارغ کی، یو اقتصاد پوه فارغ کی، یو معلم فارغ کی، دا حکومت نه وظیفه غواړي. مقدار کم خلک فارغ وو چې خپل کور کې خود واکه نه راځون سره هغه کې زي ماشين کارای نه فارغ وو، اقتصاد نه فارغيږي، زراعت نه فارغيږي، کمپیوټر ساينس نه فارغيږي، دا دوه درې کسان د مسلکی فارغ وو. نو دا په بازار کې خپل کور کې او نه دوه کسان نه هم ازون سره مصرفوي. دا په کم موټر مې جوړ کو 14 میاشتې وخت تقریبا کم زیات 1 لک افغانۍ مصرف کوي. هیره دې نه وي چې خوست میخانیکي انسټیټیوټ په 1414 کال کې د آلمان هیواد له لورې رغول شوی چې د مهال په 9 بېلابېلو فعالو څانګو کې نږدې 1500 محصلین لري چې 80% عملي او 40% نظري زده کړې ورکول کیږي.